دا د ګرده تازیان را شواست او تازیان چې دی جوړه یې لکېږي نه په دا کوتری ستا نه په دا کې غټ سپی سته نه کشنی سته سهار وخت اور لګېږي السلام علیکم. سهار وختي سلو ډیر زیات یخ هم دی د شپې خوږه سړی ګزاره نه سو کولی په دوه شړۍ کې ویده ولمه خو بیا هم بیخي زیات یخ مې کېدی نو اوس خلک ټوله سره راویښ سلو تیاریانې کوي ګرده ځي هغه میداني له هلته سره یو ځای کېږي بیا پله ورته وایه پره بیا هلته سره برابروي نو بیا هر یو خپل تازیانو سره کومې جوړي هغه سره یې لکوي نو اوس دا د ګرده خلک سره راوځي خپل تازیان سره بیداروي نو مخ ته ځي د میداني خواته او سین چې دی هغه ډېر خوندور دی اسمان چې دی ټوله وریځ نیولی دی خو یخ هم ډېر زیات یخ ورسره دی ډېر زیات خوند هم کوي یخی بیخي زیات ولاړ دی په دا مځکه باندې اوس هم یخی ولاړ دی او دلیس موږ د شپې کمې اوبه ایښولې هغه اوبه ټوله یخی نیولی دی او دا ځوانان هم دا د تازیان راوستلي دي چشمې راوستلي دي تعارفونه یې راته وکړي نومونه یې راواخلئ تارنګه ده تارنګه کوم یو دی لونګ دا لونګ دی ښه اوس یې راوستل کوم ځګې څه دي راوستلی مجکسه تا چش ځوانه راوست ښه اوس اول وار یې دی آیا نو تی دغه دوې جوړې سره یې لکوي تا چیش راوستلي تارنګه تا بیا دا راغلی ول هغه افغان سره مجلس وکړي احمد لا افغان نه دی راس احمد لا ډېره کوترې راوستلي دي احمد لا ته خو د مخه د هغې په سیل راکړلې دا وارې دې شی راکش کړی دی پیری لکه دا بیا یو شی زما نومونه ورئ نه تیمې لکه هغه ما د هغې په شوق ورسره ښه تا چیش راوستلی ځوان تازي راوستلی ده ما محمد الله سره جوړی ښه دواړه سره سوي دي بیا زیم نه سره پیژنه دا د جراثیم اخلو دا ځان سره ما نږدې دغه کوه دوی ګوره دوی دا دی انشاءالله دوی دا دی خپل تازیان سره تیاری ورده شو دا شی ورکوي بیا ښکاریان علاقې نه دی خپل ځان ته دونه تلوار نه یو وایي دورې بوځي رایه ښه د خیره د شیرعلي د ګروپ تازیان اوس دا دې رایله کېږي ټوله شپه په دا موټر کې تېره کړې ده اوس ته ګورئ څه بد جمپونه سره ولي دا د ګرده په یو وار سره رایله دا ولې دومره ټالۍ سره ولې کاري دا ولې دومره ټالۍ سره ولې ایمرجنسي خو بیا نه وي کومه ده پلۍ چیرې ده پلۍ ډېره در سره مخته ده پلۍ دی اوس واره دورې ګرځوئ دا د پلۍ د اټانۍ د توپان دی دا ګرده سره راووتلو نو داسې وار دغه د پلۍ دی اوس واره داسې ګرځي واک ورکوي واک یې ورکړي بس بیا د هغه وروسته مقابلې لپاره روانېږي نیلی یخ شي اخ شي بیا ولې پرې شي دی نیلی یخ شي دی دا خو نو خور یې وړه شو اوس هغه دغه دی کړ پاته شو نو اخ شي دی ولې پرې شي اوس موږ د ډېره نازه اخ شي پرې شي دی دا نیلی یخ شي دی ښه دا د نازه دا نوم دی نازه دا نوم پرې شي دی
او دا تازیان دی داسې مخته کړي دي ټوله شپه په موټر کې تېره کړه خو بې ادبي معاف حالته دی خپل کم ضرورت چې ول هغه یې نه دی دغه کړی اوس د بنې راووتلو دلې خپل ضرورتونه پوره کوي دا کم ښکاریان چې د هغو د خپل تازیان داسې ډسپلین یې زده کړی دی چې دوی ته دا دغه ورزده کړی موټر په ځای کې به دغه نه کوي د بندې راویې باسي داسې هغه خوا ته میداني خوا ته یې بوځي بس هلته دوی خپل ضرورت وکړي هغه ساپن دی په وخت کجه نشي اځه کاکا ښکار اوله ورځ ده د 21 تاریخو دسمبر 22 23 23 دا زموږ د ښکار درې ورځې دي د هغه بعد نو بیا د څلورمې ورځ اختتام دی انعامونه ورکول کېږي لہذا باید چې دا ټوله خلکو یې ښه په افهام تفهیم سره جوړ کړي او سره تېرې کړي یو پر بل اعتراض نه وکړي چې کوم څوک یعنی د ښکار والا دي هغه په دغه نظم و ضبط سره پوه دي ټوله هغه دې داسې وکړي چې د ریفري په خوله به کوي او ریفري چې څه ورته وویل د جنجال حق نشته هغه به راولاړېږي بیا به ماښام موږ ته سپاري چې ورور دغه دنده ده که د چا یو اعتراض به هغه دې ماښام بیا موږ له راځي و چاته دا حق نشته ښکار د ګردو دی دا ګرده یې په خیر سره تېر کړي بس زه خبردار میله د هر چا اسمت آغا چې دی هغه سره به څوک کار نه لري موږ دغه مشران دا نور درې مشران یو اسمت آغا خلیل کل والا دی کار چا ناکي وکړو هغو ته موږ وایو چې دا ماښام اعتراض کولی شي راځي موږ شمېرو هېڅ شی نشته په دې کې اجمنان کاکو دی اجواري ساکا دی شیر آغا دی دا درې کسان د کمیټې مشران دي وروره په موږ د خدای په شي کې موږ د یو سړي لیاز لاو دا خبره نشته پکې چې ورور یادا دی هغه ده ښکار ډېر صفا ښکار دی ډېر زورور ښکار دی په دې کې انشاءالله که خدای کړي وروره د چابه کې پښې نه پټېږي دا هر چا هغه دي او دا خلکو ته زه خواست کوم توبې والا ته ما یې کړم وویل له کابله پلان وروره سوی به څوک نه راګرځي که د هر چا سوی راوګرځېدی دا اوس هم هغه سوی زه نه شمارم
دا د درې سره مشران ولاړ دي څوک نه ورلوېږي د سوی مطلب نه ورلوېږي چې سوی راګرځي سوی به یو سړی نه راګرځي او کار چا و بل ته ورنه کوي هغه پر هغه ځای خپل جرمانه شي 1000 روپۍ جرمانه ده دا خبره دا خلک ګرځي نه 1000 روپۍ جرمانه ده ساري په خلاصونو شي چا ما خپل دی پرې او تازان چې دی جوړه لکه نه پدا کترای ستان نه پدا کې غټ سپیس ته نکښنه ست دوی دا وای جوړه به لکه تمبو کله خپل تمبو ار چا خپل تمبو وسپته ورياله کوي هغه سوی کاټ دی یو سروین ورو صحیح دی د سوی دای تازان سوی ونی وی یا و خوړی سروی راوړي و چې دا خوړلې دی سره زمو خوړی هغه جوړه ده سره خوړلې نو شیخ بیا پات و ثبوت نه هغه نه منل کیږي در ورڅخه ولیکا دا زموږ د وطن د پښتنو میله ده د ګلستان او د چمن او د بلوچستان څخه خلک راغلي دي میلمانه راغلي دي اوس لمبرونه کاږي جوړه یې لکه انشاءالله هر سړی به خپل جوړه یې لکه خپل سوی ونیسي یو د بل په سوی کې به خپل تعزیه یې لکه ښایسته میله ده ښایسته شوق وکړو ډېر علاقه ډېر خلک راغلي دي انشاءالله شه د خیره اوس خلک ټوله سره ځي کوم د میلې مشران سولو خلک یې ګایډ کړو شرالینو درځه موټر راکشوه نو ان شاء الله چې مزدي رواني شه نو خلک یې ګایډ کړو هغه خپل لارې ور وښول دغه رول دي دا به فالو کوي محمود خان چیز راوستلی راشه امید یو کورو دی راسه مرمید تیر واره سویان وینول دو دنیا نیولې شه دا واره ایسه امید زینسته ان شاء الله که خدای کوي بابی راسه سو امید استه ستا د چیشت یار دا ور کوم تاجان راوستلی بل پلای ان شاء الله پر بل کال ټایګرون تاجین میوز ټایګرون ټایګ هر بابی راسه روزه دا دنده نه بابی ځان نه نجیب سسلو راسه او خلک سدي خلک هم به زیات راغلي دي د تیر واره کوم دي دا هغه تازیان کوم دي هغه چې دغه میله جوړه کړې ده هغه زامنانم تازیان راوستلي دي تازیان یې راغلي زامنان یې څو راغلي دي فضل خان دغه راکټ دی و دغه دی بل ګولې ده ان شاء الله پر بل کال بل تاجر اولو ټایګرون می شه ټایګرون بیا راغلی ای چی شو آی نو دا راکټ دی ونم ګولې ده تیر وار اول وار تی ویني اول وار موږ هغه د سره بل تاجر جوړ هغه دغه راکټ وکړ کیمرا پچې چپاکی چا د خیره موټرم د تیار سلو شکاری انګر د کیناستي څنګه د تیاری کول ده و بس بالکل برابر دا واره بنو سویان نسی خوندور کار دی ان شاء الله سفر د شروع سره موږ خدا دی الحمدلله د خیره راورسېدلو خالی از موږ ګروپ را رسېدلی دی نور لا لوه سره روان دي داسې په لین کې ټوله سره روان دي د لیبه پلک پړه چیز دی پړه ده که پړه د لی شروع کېږي تازیان څه وخت را شروع کړي تاجان اوس ور بلکې هر تاجان بیا راځي تازیان د دې ورته په انتظار دي نو د لی ور لګو موږ به دا ساته ځانونه ورته لاسونه ورته ګرم کړو بس بیا د هغه وروسته و بیا نور سین در ښکاره کړم شه د خیره دا دی وړې لمبې کار دی د باجنی ډېر یخ لري ډېر زورور یخ لري په دا وخت نو په ډېر وخت اشه ګولاله د واورې په ټین کې ښکار سیل راغلي اس واوره شی په در سره راغلي دي خلک راغلي دي تیناس راغلي نه راغلي مجبور دي راغلي شه واورې په ټین کې شه واره په ساوسه ویګه سر یا زموږ انډوالان په سبسوي دي هم د واورې د ښکار دي سوی د میدان کو پر ځای باندې بیا بس بیا تاجي ونیسي بیا ویډیو دې جوړیږي بس کار وکړه
دا خو ځنه څنګه کوله زه کار نه یم ورزش ورکی شه د خیره اوس دا د خلک را روان دي داسې په لین باندې موټران سره را روان دي بیخي زیات خلک هم دي موسم چې دی هغه په اسمان کې داسې وریځ هم ګرځي څه شی ورته وایي مرغسن مرغسن هم په اسمان کې ګرځي او لمر هم دا دی راختلی دی سین هم ماشاءالله خوندور دی ګلاله څه کې وایي ډېر مننه ډېر ښه خوند هغه دي خلک اوس هم را روان دي زموږ د ګروپ تازیان یو دوه دانې خدای دې راشه نور نه پای موټر کې دي دا چې د پلی د فضل خان راس پلی د راځي پلی خو نستا ده تا سره یې راس دلته راس دلته راس مال راس شیش کې ونه کې با ونه مسکل شرالي دغه عمرونه سوی دا اوس پرم کال شروع دي د دې دغه د دې سو عمرونه اکثر دا نو بس درلس کال پرم ښکار کیدر ورس تاجان در منډي ود غستا پر فرق او تناورا کان سپین تنافسک راشواک ترا کلاس دا دی ځان ګرځه تناونه ورته دا دیگر د تازیان راشواس د شیرعلی د ګروپ تازیان د دیگر د راشواسلو یو توپان دی یو پلی دی یو مرمی دی رقم نمونه دی دا نو خلک اوس دا دی را روان دي دغه وتاک ځای څخه ګرځه په یوه ځای سره را روان دي سره یو کیږي بیا دالته داسې لین جوړوي نو گیم بیا دی شروع کوي د حاجي منان څخه به زه پوښتنه وکړم چې د دې گیم کوم رول دی هغه به د یو رول موږ ته دغه کې درل رول خدا دی چې نن زموږ د ښکار اوله ورځ ده د ښکار به انشاءالله تعالی درې ورځې نن 21 تاریخ دی 21 22 23 دا درې ورځې به د ښکار وي څلورمه ورځ به د ښکار اختتام وي بیا به د هغه بعد انعامونه ورکوو چا انعام ګټلی اول دویم درېیم انعام دی نه دغه اوس دی دا لینس جوړي دی ته څه وایي پره وایي پره به اوس موږ جوړوو داسې ده دا 1500 کسه دي دا به په خپله داسې بیا ځي پر د لمر خاته باندې ګرده هر سړی به پر لس ګام به باندې یي نو دا مځکه داسې نه شي لہذا دغه ښکار کې دا رول دی دوه تازیان وسوی ته ایله کېږي که درېیم تازي هر چا ورله کوي هغه به 1000 روپۍ جرمانه ورکوي ښه که دوه تازیان یې لسو دا ګرده لین بس ودرېږي بیا به ګرده درېږي د راساته چې بیا دا دوه راغلي نه وي بیا موږ دا پره نه روانوو ولې چونکې چې که د بل تازي په ګډ سو نو هغه سوی ورخرابوي او ښکار ورخرابوي او هغه سوی کار ته یو غره باندې دننه سو یا په یو په غار دننه سو نو څوک یې نشي راخیستی ښه او که چیرې تازیان په پسې و مخ ته یې نشي ورلوېدی ډبره نشي پر خلاصولی دا نظم و ضبط دی دا ښکار ډسپلین دی که دا چیرې نه وي بیا نو ګډه واډه د بیا ښکار نه دی تی د کوم ځای سره راوستلی دی چشم راوستلی راوستلی دی ها نوی چش دی کالو دی اجمنان اکا سره ملګري یو ښه و سره انډوالان صحیح بعد دی ماله ټلیفون راوکړي ترتیب راوښی چې په دا ورځ راس نو زه ورله راسم ښکار دغه دواړه تازیان د اجمنان اکا ښه ساتي عجیب مازي و ساتي ته خالي مازي راس زه ټوپک والا یم ابه د ده سره په تازیان کې د توپک ښکار خوند دی که دغه کې یاره دی ځای راځي چې دا خوند وکړي دی ځای راځي توپک خوند وکړي و دلته مه درېږئ ته نه به پوهېږئ خو دوی د کشکې دا پره دی وړو پر لمر خاته یې وړو
په دغه میله باندې نو هغه صاف خوند کوي دی د خلکو ته د لرګی په لاس کې ورسره یي جنجالونه ورسره کوي وایي رول د میلې دمه ماتوي نو نن زه ګسه ګرده ورځ په هغه ساوي پسې یم د ده جنګونو شام ورته ته در ښکاره کوم خدای دې راوله فضل خان څنګه یې؟ شکر ته څنګه ته ښه یې جوړې په خیر یا شکر نن خو وروره ښکار دی د خیر سره 21 تاریخ دی د 12مې انګریزي پښتو به خبرې سره کوو اوس ولې موږ پښتانه خلک یو په پښتو به خبرې سره کوو د پښتانه پر وطن باندې میله جوړه کړې ده اوس ولې درې کسان یې مشران دي اجمنان اکا دی اجوارس اکا دی او شیر هغه د درې زموږ د کمیټې مشران دي بس زه غریب سړی پر څنګ سره ګرځم د خلک سره راټولوم پسو خلک د پسو شپانه زه د انسانانو و دا خلک سره راګرځوم ابد نو ښکار دی نور میله به خدای کړ پر مخ باندې کو زه ما د خلکو درځه زه درپسې دا د یارو څخه هم خلک راغلي دي د خپل تازیانې راوستلي دي ګرده ګروپ دا دی دا چیش دی راوستلی دي لچک تازی می راوستل لچک و نمی توفان نمی توفان دی او دا اوس تی د ګردو څه بس دغه یوه جوړې ده شپږ جوړې را سره دي ښه هره واره کې راځي که دا مې اول وار دی شپانه سره روان شکاس مې وخوړی دا ځوانان هم دا دي راغلي کوم ځای تورخیل سیدان ښه نو څنګه راغلي استازی شی مې راوستلی دي یاره 15 تازیان مې راوستل دي اورې د دې وارې به که خیر لنګۍ زموږ دي دی وای درواغ وایي هغه نه کې علاج ښکاریان یې ګر سره وایي ښه درواغ وایي ښکاریان دغه دته ورکه دا تازه دته ورکه وز به رښتیا سي مجلس څو مقابلې په ګټلې په دا باندې یا په وات ولا نن ولي ښه ډېر ضرور ته بس په لین کې ودرېږي بس بیا سره وینو صحیح دی حاجي ماشین ډېر خوند در سره کوي دا کیمره کې معلومیږي و و بس خوند در سره کوي